السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ترتیل او د هغه اجزا. په دې عنوان کې په ترتیل باندې بحث کیږي چې ترتیل څه شی ده، دا راپېژني او دغه ترتیل په څو اجزاو یا په څو حصو یا په څو برخو باندې ویشل کیږي یا کومو برخو ته ترتیل ویلی کیږي. ترتیل هماغه ترتیل ده کوم چې قرآن کریم کې ورته اشاره شوې ده چې ورتل القرآن ترتیلا. تاسو د قرآن کریم تلاوت وکوئ، قرآن کریم ولولئ په ترتیل سره. د ترتیل معنا تیر درس کې تیر شول چې موږ ولې چې په معنا د تجوید سره ده. ورتل القرآن ترتیلا ای جود القرآن تجویدا. دا معنا امام بیضاوی رحمه الله په خپل تفسیر کې دغه آیات په ضمن کې کړی ده. نو بیا حضرت علی کرم الله وجهه نه چې پښتنه کیږي چې مت ترتیل، ترتیل څه شی دی؟ هغه ویل چې په جواب کې الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفة الوقوف ورعایة المخارج والصفات. همدغه ترتیل اجزا دي. بس حضرت علی کرم الله وجهه ذکر کړی دي. ترتیل څه ته وایي؟ تجوید الحروف، د حروف ښایستوالی. د حروف ښایستوالی کله منځته راځي؟ کله چې مخارجونه ادا شي او کله چې صفات لازمه مراعات شي، کله چې صفات عارضه مراعات شي او د وقف کولو ځایونه سړی وپېژني. یعنې همدغه چې کوم ذکر شوي دي همدغه د ترتیل مراتب دي یا د همدغه ترتیل اجزا دي یا دا د تجوید ارکان دي یا په دنه هم په نور الفاظو باندې همدغه د تجوید غټ مباحث او غټ عناوین دي. علم التجوید د همدې نه بحث کوي، د مخارجو نه بحث کوي، د صفاتو نه بحث کوي او د وقف نه بحث کوي. نو هلته چې خبره کیږي چې موږ په کل کې تجوید یا ترتیل دو اجزاوې لري. یو ته ویل کېږي تجوید الحروف او بل ته ویل کېږي معرفة الوقوف. تجوید الحروف او معرفة الوقوف دا دواړه شیان د حضرت علی کرم الله وجهه د ترتیل په معنا چې هغه کوم کړی دغه کې شامل دي. تجوید الحروف و معرفة الوقوف هغه وایي چې ما الترتیل؟ الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفة الوقوف ورعایة المخارج والصفات. صحیح شو؟ اوس دغه تجوید الحروف بیا ځان ته په دوه قسمونو باندې ویشل کیږي. اول کې ګوره ترتیل یا تجوید شو، څو برخې شولې؟ دوه. یو ته ویل کیږي تجوید الحروف او بل ته ویل کیږي معرفة الوقوف. بیا تجوید الحروف د حروف پورې چې اړه کوم مسائل لري چې لکه مخارج او صفات دي. اوس که چې د موږ دا واخلو چې تجوید په کل کې په لویه سطح ټول تجوید، ټول علم التجوید په څو برخو ویشل شو؟ په دوو، تجوید الحروف او معرفة الوقوف. معرفة الوقوف به پریدو، تجوید الحروف ته راځو. تجوید الحروف کې مخارج، صفات څو شول؟ دوه. که چېرته هر یو دو کو بیا نورم دا تعداد څه کېږي؟ ډېرېږي. لکه مخارج موږ څو قسمونه لرو؟ دوه، محقق او مقدر. د صفاتو موږ څو قسمونه لرو؟ دوه، صفات لازمه او صفات عارضه. که صفات لازمه را واخلو څو قسمونه لرو؟ دوه، متضاده او غیر متضاده. او که صفات عارضه را واخلو څو قسمونه لرو؟ دوه، عارض بالحرف او عارض بس بلا شی تیره جوړیږي. تقسیمات کوا من ځکه وایو چې دا عددونه چې دي دا عددونه دا معیار د لیکوال پورې اړه لري، د کتاب مصنف پورې اړه لري.
کم کتاب چې په څومره عقل راغسته دغه نور نه چې هغه نور ته نه پاتې کیږي، هغه نور ته نه پاتې کیږي نه، بلکې هغه په ضمن کې څه کړي ذکر کړي. اوس یو څوک وایي چې تجوید په دوه قسمه ده، او د دې دا معنا نشو چې دا موږ چې 15 قسمه هغه څه شول، هغه په دوه کې داخل دي. اوس هغه وایي چې تجوید په دوه قسمه ده، تجوید الحروف او معرفت الوقوف. تجوید الحروف دا عنوان کې دا ضمني خبرې چې څومره راغلي، مخرج او محقق او مقدر او لازمه او عارضه او عارض بالحرف، عارض دا ټول په تجوید الحروف کې داخل دي، خو هغه لوی برخه باندې ویشلې ده. صحیح شو؟ همدغه شان معرفت الوقوف کې بیا هم دوه برخې دي، محل وقف او کیفیت وقف. اوس څوک وایي چې محلونه په څو قسمونه دي، هغه باندې بلا یو تقسیم من سره راځي. صحیح شو؟ د دې وجې نه نو دلته چې کوم کتاب کې کوم ذکر شوی کتاب دا 15 شیان ذکر کړي دي. اول مغه دوه برخې ذکر کړي، تجوید الحروف او معرفت الوقوف. بیا تجوید الحروف په ضمن کې مخارج ذکر کړي، صفات لازمه، صفات عارضه، سوشل 3. او بیا خو تا په معرفت الوقوف کې دوه برخې ذکر کړي، محل وقف او کیفیت وقف. نو ټول څو شیان شول؟ 15. یعنی دا ډېرېدی هم شي او کمېدی هم شي. د ډېرېدلو په صورت کې عادات به ډېر شي خو مفاهیم همغه دي، د کمېدلو په صورت کې عادات به کم شي خو مفاهیم همغه دي. ضمني کوم عنوانونه چې دي نو هغه د هر چا د خپل ذوق او دغه مطابق چې کتاب سره کوم ترتیبي او همغه ترتیب سره دلته جوړیږي. نو په دغه 15 شیانو باندې چې مخارج الحروف، صفات لازمه، صفات عارضه، محل وقف او کیفیت وقف، په دې باندې اطلاق د څه شي کیږي؟ د تجوید د اجزاو یا د ترتیل د اجزاو، یا د بل کلمه ورته کاروي د تجوید یا د ترتیل ارکان ورته هم ویلی شي، ځکه تجوید په همدغه 15 قواعدو باندې استوار ده، ولاړ ده، همدې نه څه کوي؟ بحث کوي. بیخي ارکان او اجزا او دا ته نه کاروي، د تجوید عناوین، 15 غټ عناوین، 15 غټ مبحثونه، هر شي چې ورته ویلی شي. نو دا الفاظو دایره خلاصه ده او دې کې کولی شي چې تاسو پکې خپل هغه وکوئ. نو دا انشاءالله دا روان دا کتاب دا د تجوید ارکان شول، دا د تجوید غټ غټ مباحث شو، یعنی ټول تجوید په دې 15 باندې بحث کوي. دا را روان کتاب چې ګورئ، دا را روان کتاب دا ټول په دغه 15 شیانو باندې بحث کوي. اول به په تجوید الحروف باندې بحث کوي. په تجوید الحروف کې اول مخارج دي، مخارج به تسیړي، تحقیق به پکې کوي، اقسام به ته بیانوي، د هغې نه وروسته بیا به صفاتو ته ځي، بیا به صفات تعریفوي، بیا به لازمه، عارضه، همدغسې ورورو بالاخر آخري مبحث به چې دی نو بیا د وقف موضوع معرفت الوقوف وي، هلته د محل وقف او کیفیت وقف. یعنی را روان درسونه په همدغه کتاب کې په دغه سلسله باندې به انشاءالله روان وي، او دا غټ غټ کلي او غټ عناوین او مباحث او فصلونه دي. دا هر یو کېدای شي چې د کتاب کې را روان کې یا به باب او یا به کوم فصل وي، په هغې باندې به دا مستقلا تفصیل سره په دې باندې څه کېږي؟ بحث کېږي. دا د ترتیل په اړه باندې. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.